بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه. أما بعد. سوده بنت زمعه د رسول الله صلی الله علیه وسلم له میرمنو څخه یوه میرمن وه. هغې ویره درلوده چې د خدای رسول به ورته طلاق ورکړي، ځکه هغه ډیره زړه وه او رسول الله ورته څه اړتیا نه درلوده او دې هم نشوی کولی چې خپل مسؤلیتونه په سمه توګه ترسره کړي. ویرېدله چې رسول الله به ورته طلاق ورکړي، نو خپل د شپې حق یې عایشې ته پرېښود. نو پر همدې اساس هرې میرمنې ته دا جایزه ده چې کله د هغې او د خاوند ترمنځ یې څه اختلاف رامنځته شي، میرمن یې طلاق نه غواړي، نه یې هم خاوند غواړي او د یو لړ نورو مسائلو یعنی ګټو لپاره لکه اولاد او یا هم داسې نور، نو کېدای شي چې دواړه په خپل منځ کې سره سوله او اشتي وکړي. خاوند به د خپلو ځینو حقوقو څخه تیریږي او میرمن به هم د خپلو ځینو حقونو څخه تیریږي او دواړه به سره سوله کوي، ځکه په سوله کې خیر دی. او که چیرې یوه میرمن له خپل خاوند څخه د دې ویره ولري چې سرغړونه به وکړي او یا به مخ ورڅخه وګرځوي، نو پر دوی دواړو باندې ګناه نشته فلا جناح عليهما چې دواړه د سولې له لارې سره سوله وکړي، ځکه په سوله کې خیر دی. او په ځینې نفسونو کې بخل ډیر قوي دی. که چیرې نیکي وکړي او د تقوا لاره غوره کړي، نو بېشکه چې الله تعالی په هغه څه باندې چې تاسو یې ترسره کوئ خورا پوه دی. د بشر نفس او طبیعت همداسې دی چې بخیلي او حسد تل په هغه کې وي او یوازې د خپل ځان لپاره ګټه غواړي، لکه یو ځان پالونکی انسان چې هر څه د خپل ځان لپاره غواړي. او له همدې کبله کله کله سوله د خلکو ترمنځ رامنځته کول خورا سخت کار وي، مګر که چیرې خاوند د خپلې میرمنې څخه ناوړه څه وویني، نو بس ډیر ترېنه زړه بدی کیږي. میرمن یو څه غواړي او خاوند نور څه غواړي. په داسې سختو حالاتو کې که چیرې سره سوله وکړي او له یو بل سره روغه جوړه وکړي، نو د دوی ګډ ژوند به همداسې خوندي پاتې وي، ځکه دا کار له طلاق او بیلتون څخه ډیر غوره کار دی. حضرت جابر رضی الله عنه یو شکایت وکړ، ځکه ګمان یې کاوه چې هغه نور مړ کیږي. نو رسول الله یې عیادت ته ورغی. ویل ای د خدای رسوله، پیغمبر باندې یو څه آیتونه ولوستل، نو په هوش راغی. ویل ای د خدای رسوله، زه هیڅ څوک نه لرم، که زه مړ شم پرته له اووه خویندو بل هیڅ څوک نه لرم. زه مال، شتمني او اووه خویندې لرم. آیا هغوی ته له دریو برخو څخه د دوو برخو وصیت وکړم؟ ورته یې وفرمایل صبر وکړه، ځکه الله تعالی د دوی ترمنځ حکم کوي. جابر وویل آیا د دوی ترمنځ د خپل نیم مال وصیت وکړم؟ ورته یې وفرمایل ته لږ صبر وکړه چې تر څو الله تعالی حکم وکړي. نو څښتن تعالی دا آیت را نازل کړ. يستفتون. له تاسو څخه د کلالۍ په اړه فتوا غواړي. ورته ووایي چې خدای تعالی ستاسو لپاره د کلالۍ په اړه فتوا درکوي. که چیرې یو تن مړ شي او زوی ونه لري، یعنی که چیرې یو تن مړ شي او هیڅ زوی ونه لري او که خور ولري، نو نیم میراث به د هغې وي او هغه سړی به د هغې میراث اخلي. او که چیرې خور زوی ونه لري، یوازې دوی خویندې ولري، نو بیا به په دریو کې دوه برخې میراث د هغوی وي. یعنی که چیرې له یوې څخه ډیرې او له دوو څخه هم ډیرې لوڼې ولري، نو هغوی به په دریو برخو کې دوې برخې مال په میراث وړي. الله تعالی لکه څنګه چې په اول کې غوښتلې وه فیصله وکړله، او پیغمبر هغه په دې باندې خبر کړ چې ته به هیڅ کله هم له دې ناروغۍ څخه نه مړ کېږي. الله تعالی په همدې ډول خپل قوانین رالیږي او د خلکو ترمنځ د هغوی حقونه ویشي چې نه به تاسو ظلم ترسره کوئ او نه به هم پر تاسو باندې ظلم کیږي. یهودی سړی حضرت عمر بن خطاب ته راغی. ویل ای عمره، پر تاسو مسلمانانو باندې یو آیت نازل شوی دی. قسم پر خدای، که چیرې د یهودانو پر ډله باندې نازل شوی وای، نو موږ به دا ورځ د اختر ورځ ټاکلې وای. یعنی که چیرې پر موږ باندې همداسې یوه ورځ را نازله شوې وای، نو موږ به دا ورځ د اختر ورځ ګرځولې وای. موږ به هیڅ کله هم نه وای هېره کړې. دا کوم آیت دی؟ ویل نن ورځ مو ستاسو لپاره ستاسو دین بشپړ کړ او خپل نعمت مو پر تاسو باندې پوره کړ او اسلام ستاسو لپاره د قانون په توګه غوره کړ. حضرت عمر وفرمایل په الله تعالی باندې قسم چې زه ښه پوهیږم چې دا آیت څه وخت او چیرې نازل شوی دی. بیا وروسته حضرت عمر وفرمایل دا آیت د عرفات د شپې په یوه برخه کې نازل شوی دی او دا زموږ اختر دی. یعنی هر کال د ایمان خاوندان د همدې مسئلې پر اساس یو لړ خاص عبادت ترسره کوي. نن ورځ مو ستاسو لپاره ستاسو دین بشپړ کړ او خپل نعمت مو پر تاسو باندې پوره کړ او اسلام ستاسو لپاره د قانون په توګه غوره کړ. څوک چې دا آیت تلاوت کوي، نو پوهیږي یهود ولې له دې آیت څخه حیران شول، ځکه چې له دې وروسته ایمان کامل او اسلامي شریعت بشپړ شو او ټول احکام د دې امت لپاره را نازل شول.
بلکې الله تعالی هغه احکام زموږ لپاره محفوظ او خوندي وساتل. نو دا کوم اختر، کوم ورځ او کوم آیت دی چې نازل شو؟ په حقیقت کې دا د قرآن کریم د ډیرو سترو آیاتونو څخه یو آیت دی. د مسلمانانو یو شخص په مدینه کې 2 تنه په قتل ورسول. وروسته رسول الله وغوښتل چې د هغوی دیت د هغوی اهل ته وسپاري. نو د یهودو خواته ورغی ترڅو د دیت په ورکولو کې د هغوی څخه مرسته وغواړي، ځکه د مسلمانانو او یهودانو ترمنځ یو تړون شتون درلود. نو له هغه سره یو لړ اصحاب لکه ابوبکر، عمر او داسې نور د اصحابو له مشرانو علي او عبدالرحمن بن عوف د بني نذیر قبیلې ته ولاړل. د هغوی څخه د دیت ورکولو هیله درلوده. دوی وویل هو ای محمد، له تاسو سره به یو ځای دیت ورکوو. نو د مال د راټولولو لپاره دوی ولاړل. حال دا چې هغه د دوی په منځ کې ناست و چې جبرائیل علیه السلام ورته خبر ورکړ چې هغوی تاسو ته تاوان اړول غواړي. نو ای د خدای رسوله، له دې ځایه ووځه. پیغمبر په بیړه له هغه ځای ووت او د خپل کور په لور راوګرځېد. کله چې اصحاب راغلل وی ویل ولې راووتې ای د خدای رسوله؟ وی ویل حضرت جبرائیل همدا اوس زما خواته راغی او زه یې د دوی له نیت څخه خبر کړم. ای هغو کسانو چې ایمان مو راوړی دی، په خپلو ځانونو باندې د الله تعالی نعمت راپه زړه کړئ. کله چې قوم اراده وکړه چې خپل لاسونه ستاسو په لور وغځوي، او خدای تعالی د هغوی لاسونه ستاسو څخه لنډ کړل، او تاسو له الله تعالی څخه وویریږئ. وګورئ، د انسان د حمایت او ساتنې لپاره ډیره لویه وسیله ده. او په الله تعالی باندې توکل وکړئ ای مؤمنانو، ځکه رسول الله د ډیرو کسانو په پرتله تر ټولو زیات په خدای تعالی باندې توکل کوونکی دی. نو په همدې اساس الله تعالی یې ساتنه وکړله. یو شمېر خلک د رهط، اکل او ارینه د قبیلو څخه په دشتو کې ژوند کاوه. دوی په ډله ایز شکل د مدینې خواته راغلل. ویل کېږي چې 3 تنه یا 4 تنه ول. الله تعالی د هغوی د عادت په اړه ښه معلومات لري. د مدینې خواته حرکت وکړ. کله چې هلته یو څو ورځې پاتې شول، په یوه ناروغۍ باندې اخته شول. وروسته یې وویل ای د خدای رسوله، موږ هغه قوم یو چې په مدینه کې څه نه کرو او نه هم ناسته پاسته لرو. نو موږ د دې سیمې په ناروغۍ اخته شوي یو. تاسو په دې برخه کې موږ ته څه وړاندیز کوئ؟ څه وکړو؟ ناروغه شوي یو او ډېر ستړي یو. له دې څخه داسې معلومیږي چې کیدای شي انسان د چاپیریال او ځای په بدلولو سره په یو لړ ناروغیو باندې اخته شي. په دې وخت کې پیغمبر هغوی ته وړاندیز وکړ چې د اوښ خواته لاړ شي، البته د فلاني شخص د اوښ خواته ولاړ شي او د هغه له شیدو او بولو څخه وڅښئ، هغه سره ګډ کړئ او بیا یې وروسته وڅښئ. هغوی حیران پاتې شول، ځکه یو عجیبه نسخه ورته ورکړل شوې وه، یعنې داسې دارو او درمل پخوا د دوی په منځ کې رواج نه درلود. نو دوی د فلاني اوښ خواته ولاړل او ویې ویل چې رسول الله تاسې ته امر کړی دی چې موږ ته د خپلې اوښې څخه د هغې شیدې او بولې راکړئ. کله چې هغوی وڅښلې، داسې رک روغ شول لکه هیڅ کله یې چې داسې ناروغي مخکې چېرته نه وي لیدلې. ویې ویل سبحان الله، دا عجیب نبوي درمل دی. کله چې دا درمل ولیدل، چوپان یې وواژه او سترګې یې ورته ړندې کړلې. نه یوازې دا چې چوپان یې وواژه، بلکې پوزه او غوږونه یې هم ورته پرې کړل. وګورئ چې مجرمینو څه جنایت ترسره کړ. د چوپان غوږونه او پوزه یې ورته پرې کړله او اوښه یې هم له ځانه سره یې وړله. کله چې رسول الله له دې پیښې څخه خبر شو، ډېر په قهر شو او اصحابو ته یې امر وکړ ترڅو د هغه پسې ولاړ شي. نو یو شمېر صحابه پر اسونو سپاره د هغوی پسې ولاړل. هغوی یې ونیول او رسول الله ته یې ټول حاضر کړل. نو پر دوی یې د قصاص حد جاري کړ، یعنی لکه څنګه چې یې له چوپان سره څه ډول چلند کړی و، هماغسې چلند له دوی سره وشو. بیا یې په دار وځړول. نو الله تعالی د هغوی په اړه دا آیت نازل کړ: د هغو کسانو جزا او سزا چې د الله تعالی او د هغو له دوستانو سره جنګیږي او په ځمکه کې د فساد لپاره هلې ځلې کوي، جزا یې دا ده دوی باید ووژل شي او په دار وځړول شي، او یا هم دا چې د دوی ښي لاسونه او چپې پښې دې پرې شي. هغه څوک چې د الله تعالی او د هغه د رسول سره جګړه کوي، دوی هغه کسان دي چې بې ګناه خلک وژني، نه یې مسؤلیت په غاړه اخلي او نه هم دوی ضمیر لري. جزا یې دا ده چې دوی باید ووژل شي یا په دار وځړول شي، او یا هم دا چې د دوی ښي لاسونه او چپې پښې پرې شي، او یا دا چې له دې ځایه څخه وشړل شي. په دنیوي ژوند کې د دوی لپاره همداسې رسوایي ده او په اخروي ژوند کې د دوی لپاره دردناک عذاب دی.